کورونو کې ټي وي دی او موبایل دی او زمونږ ماشومان د هغې نه بچ نه پاتې کېږي. بیا که دغه ماشومان دغه موبایل لاس کې واخلي او یا دغه ټي وي ته ګورو نو په هغې کې د نورو ژبو مطلب زده کړې هغه ته ترلاسه کېږي چې په هغې کې مثال موږ مختلف د ماشومانو کارټونان دي چې هغه موټو پتلو دی د جنګل بک دی او داسې نور څیزونه دي چې هغې نه هغوی د رنګونو د یو دوه درې یعنې د 1 2 3 د ریډ بلیک او دا څیزونه زده کوي. خو کوم چې د پښتو برخه ده نو هغه په دې وجه خالي ده چې مثال نن ماشوم د یو دوه درې نه پاتې کېږي. ماشوم د رنګونو د نومونو نه د ورځو د نومونو نه هغه په یو طریقه انیمیشن کې هغه ته ښودلی کېږي که نه. نو زمونږ په یوټیوب کې یا زمونږ په ټي وي زمونږ په موبایل کې ماشوم ته د پښتو کارټون رانغی. تاسو دې لپاره څه هلې ځلې کوئ یا څه خواهش لرئ چې داسې وشي؟ ما دا کوشش روان کړی دی چې زما سره دلته کوم سټوډنټان دي نو دغه دی کې موږ سره یو کتاب دی د اثرجان یو کتاب لیکلی د هغې کې مختلف د وړو نظمونه دي هغې کیسې راغونډې کړي دي هغې جمع کړي دي. نو ما تقریبا په 12 سټوډنټانو دغه ډرایینګ وکړو او دغې کې کیسې مې پرې راغونډې کړي او هغې باندې ما باقاعده السټریشن کړي دي بک السټریشن پای کې دی نارې نارې باران دی بابا مې د میرې نه روان دی روړه ته برګې چې پې باندې کو دغه دی. بل د هغې نه علاوه چې لکه یو دوه درې ایک دو جګړه زما یو غوا وه خټکو بوتله چې زه زلمی وم ورپسې لاړم او دغه شانتې نظمونه چې دي نو ما تقریبا په 12 سټوډنټانو 12 پروجیکټ کړي. اوس څلور نور سټوډنټان په هغې باندې مې بیا نورې پروجیکټ همدغه نظمونو نه زه رالم او په هغې باندې دا السټریشن بک تیاروم او زما همدا مقصد دی همدا مې اراده ده چې دا السټریشن بک جوړ شي دغه سټورۍ جوړې شي نو دا به زه بیا به دوباره دغه ډایرکټریټ اف کلچر د کلتور محکمې ته